یاد کړئ کله چې تاسو ویلی وو چې اے موسی علی السلام مونږ په یو قسم خوراک صبر نشو کولای د خپل ربنا دعا وغواړه چې زمونږ د پاره د ځمکې نه پیداوار پیدا کړي مثلا ساگ ترکاری خټکی بادرنګ غنم اوګه دال پیاز وغیرہ نو موسی علیہ السلام وویل آیا تاسو د یو بهتر سیس په ځای باندې د ادنا درجه سیس اغستل غواړئ خدنو د یو خار آبادی ته لاړ شئ تاسو چې څه غواړئ هلته به درته میلاو شي اخر دا چې خبره دې ته ورسېده چې په هغوی باندې د ذلت او د خوارۍ د محتاجۍ او د بدحالۍ ژوند راغی او د الله په غضب کې گیر شو دا نتیجه وا د دې خبرې چې هغوی د الله د آیاتونو سره کفر وکړو او پیغمبرانی په ناحقه قتلول شروع کړل دا د هغوی د نافرمانی د کارونو او د هغوی د دې خبرې نتیجه وا چې د شریعت د حدونو نه بهر ته وتل